ښه، بیا راځو موږ انسرټ ته او په انسرټ کې سمارټ لیست یا سمارټ آبجیکټ موږ کولی شو چې جوړ یې کړو. په دې کې بیا موږ کولی شو چې مختلفه چارټس یا ډایګرام داسې جوړ کړو چې دا کار څنګه کېږي یا پر کومه طریقه باندې روان دی. مثلا اوس زه لومړی دغه آپشن سلیکټ کړم او یو څه یې کوچنی کړم او زه دلته هم نشته کولی شو دلته هم به ورته ووایم input مثلا process output. نو بیا دا یو چارټ دی، دا چارټ جوړ شو، تیار شو. تاسو کولی شئ چې دا چارټ هم استعمال کړئ. چارټ هم داسې دی لکه عکس فارمیټ ته ورتلای شئ، ریپ پوزیشن هر څه یې بدلولی شئ. in front of text تاسو کولی شئ د خط مخ د خط پر سر د خط لاندې هر ځای چې تاسو وغواړئ هلته یې راوستلی شئ. او دا انکر سمارټ که چیرې بند کړئ ډبل کلیک چې پر دې وکړئ په دې کې خپل سمارټ آرټ ډیزاین هم راوستلی شئ. او که چیرې پر دا ایرو کلیک وکړئ دی بیرته تغییر وکړلی شئ، یو څلورمه خانه هم ورڅولی شئ، منفي یې کړئ بیرته. او دی که غواړئ پروسس باید د دې در مخه یا د دې بعد د دې نومرو ته هم بدل تغییر ورکولی شئ، مثلا اول دی، دوهم دی، درېیم، څلورم هر څوک چې. او بیا په دا چارټ ته رنګ ور بدلولی شئ چې څنګه باید وایسېږي. 3D باکس سټایل هم ځینې جوړولی شئ یا بولډ امبوز یا بیرته عادي یا ریسیټ کا رنګونه یې هم ور بدلولی شئ چې نارنجي شي، شین شي، ژیړ شي، هر رقم چې تاسو غواړئ کلر تیم یې ور جوړولی شئ. او چې چارټ مو یو وارې جوړ کړئ تاسو کولی شئ چې د هغه چارټ بدل کړئ، سټایل یې مثلا دا رقم یې کړئ، نو بیا هغه رقم رنګ ته ور اوړئ. مثلا زه غواړم چې دا چارټ په پروسس په دا ایروز کې واوړي، بیا اوس دی دا پروسس په دا ایروز کې دا دی واوړي. نو دا ضروري نه دی که چیرې یو چارټ په رقم جوړ شو بیا هغه تغییر نه، بیا هغه تغییر هم ورکولی شئ، رنګ یې هم بدلولی شئ. او څنګه چې د خپل سټایل دی مثلا تاسو کولی شئ چې هغه کې تغییر ورکړئ. دا چارټ مثلا اوس دا رقم جوړ دی، دی به زه داسې کوچنی کړم غټ کړم چې دا نو تاسو کولی شئ دا رقم خپل چارټس یا ډایګرامس جوړ کړئ.